د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د تیرو 3 میاشتو راهیسې انټرنیټ سرویس بند دی. د کوم په وجه چې د ژوند مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د سیمې طالب علمانو، تاجرانو او نورو خلکو د حکومت او سکیورټي چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د انټرنیټ سرویس مسلې حل کولو لپاره د فوري اقدامات وکړي شي. په دې اړه زموږ همکار آتش محسود یو ریپورت تیار کړی، راځئ چې وی ګورو. په جنوبي وزیرستان کې سکیورټي فورسز د 3 میاشتې نه انټرنیټ یعنی 3G 4G سرویس بند کړی دی. د 3G 4G سرویس د نه وجې د علاقې خلک ته څومره مشکلات دي. په دا باندې د علاقې خلک سره خبرې کوي. د ریپورت تر اخره پره د مش سره اوسئ. دلته د انټرنیټ د بندش د وجه نه سټوډنټ طبقه هغه غریب خلک چې هغه ډی ای خان ټانک یا پندل اور ته نشي تللی هغه ته کافي مشکلات دي او ورسره چې د کوم خلک تجارت ته دولته په جنوبي وزیرستان چې کوم خلک تجارت کافي مشکلات دي هغه وس دلته چې کوم بهر الموت و وړه مسلار پیښه شي زه د زوینا او درمه لره و درمه چې چیرشه وای فای کنکشن وی غزوی ته زون راساوه ډیر زیات کافي مشکلات دي د علاقې خلک ته چې کوم کور کمانډر کې پی او ورسره آرمی چیف ته ورسره نور اعلی حکام دي دغه نمش د غوښتنه کی چې انټرنیټ سرویس ته په زر نظر بحال کو. دغه نت بند کول واجه نه سپیشلی سټوډنټس ته او عام ولسته ډیر زیات تکلیفات دي. میش د پېښور کور کمانډر نه دا درخواست کوي چې یاره نیټ ته بحال شي. لکه اول خو سټوډنټ خلک شیدای کنه او دغه د نیټ سخت شدید ضرورت ورته او دغه د کلی خلک نور ها چې باید د نیټ سخت ضرورت یو وړي کې کیساوي او په نیټ پر تاړلې وي او د ډېر لره ها لکه ونه ته حال د لوډ شي او د یو وړي کې کیسه په ذریعہ باندې ویل شي مشکلات ورته ضرورت وي کنه نیټ شارکونه چې د کیسه حل کو په او دغه ونه ته حل لوډ شي ټانک ته حل لوډ شي او په دا ګرمي او خلک ته ډېر شدید تکلیف دی. میش د کور کمانډر پېښور آرمی چیفز نه دا خواست کوي چې به میشته د په زر نظر نیټ بحال شي. دا کوم هغه خلک چې دلته روشي وټینه غوړي هغه ته هلش کې په چار د چروشي مر سره دغه حساب شو خلی کولاوی کو کتین کې توس د علاقې خلک خبره ورودلې د علاقې خلک وی چې د انټرنیټ د نه واجه مشته کافي مشکلات دی اور سره د وویل چې په دغه دور جدید شه د وزیرستان یو کاسته انټرنیټ په ضرورت شي هغه و 25 کیلومتره لره د خپل علاقې نه په انټرنیټ کې دریمي اور سره د خپل نماینده او د سیاسي مشرونو نه ګلا وکړه د وویل چې د میش د علاقې نماینده او سیاسي مشرونه په انټرنیټ کولاول شي هیڅ کردار نشته دی. په اخر کې د کور کمانډر پېښور او د چیف آرمی سټاف جنرال قمر جاوید باجوانی مطالبه وکړه چې فیلفور د په وزیرستان کې 3G 4G بحال کړلای شي. آتش محسود، وحدت نیوز، جنوبي وزیرستان، تیارزا.